السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. یار زما دا ویډیو د هغه کسانو ګوري کوم چې د یورپ شوقیان دي او یورپ ته تله غواړم، نو تاسو ته به پته یو که نه وي. نو دا میاشت لږ به کېږي چې په یورپ کې هم حالات خراب شوي دي. تاسو ته به دا مسافر ښکاري دي سیټ ته چې سړکونو په غاړه پراته دي او د یورپ والا ځای نه ورکوي. نو تاسو دا ویډیو وګورئ او د مخکو ملګرو سره دا ویډیو هم شریکه کړئ او نو راځئ دا ویډیو لږه شانتي ګورو. دا خبره د ملګرو دغه زه تاسو ته وایم چې ګورئ اټلي ته مه راځئ. ډېر ملګري ما ته کمنټ کوي چېرې ولې نه درځو. تاسو وګورئ چې په اټلي کې ازل بند کړی دی او اټلي کې اوس نور چاله ځای نه ورکوي. نو برای مهرباني نو دا وګورئ ملګرو، دا داسې نه چې صرف په اټلي کې دا حل دی. دا وګورئ دا پیرس دی، فرانس چې ورته وایي. دا وګورئ دا ملګري چې دی اوس په سړکونو باندې ملاست دی د پلونو لاندې. دا وګورئ یو خو دوه کسان نه دي که نه، بلا مخلوق دی چې د پلونو لاندې پراته دي او وروره شپې کوي او ورځې تېروي. د څه د وجې چې ځای ورله نه ورکوي، کورونه ورله نه ورکوي، ازل ورله نه ورکوي. ویښه مه کوه نو بد نشته دی، پوه شوې. نو ښه خبره هم چې چاته وکړي په هغې باندې هم خلک غلطې کمنټې کوي. ته خپله په دوبۍ کې ناست یې، د څه پته درته نشته دی، ناست یې د خېټې نه لګیا او میسیجونه کوې او کمنټې کوې. صحیح ده ورور مې؟ ته لا اول راشه دلته یورپ ته راشه خپله او د دې ځای حالات وګوره. ته خپله راشه، زه به درله خپل نمبر درکړم، ته ما ته په انسټاګرام باندې میسج وکړو چې ته راشې که نه، نو زه به دې خپله دلته وګرځوم او د دې ځای حالات به درته وښیم، نو بیا به تا ته پته ولګي. صحیح ده زما وروره؟ داسې کمنټې چې کوې اول د یو شي معلومات کوه نو بیا داسې کمنټې کوه. او چې راځې که نه نو یو ځلې نه یو 100 پیرې د خلک راځي. زما پې څه، زه یو ښه میسج خلکو له ورکوم که خلک راځي او که نه راځي، هغه د هغې خپل کار دی. صحیح ده زما وروره؟ امیره ما هغه ویډیو جوړه کړې وه هغه چې ما یې چې یاره اټلي کې مسافرو ته ډېره سختي شوې. اټلي کې نو ټول یورپ کې هغه فرانس کې هم دغه حل شوی دی که نه. دې ملګري کمنټ کړی چې لکه مطلب ستا په یورپ صرف په ځان باندې پیرزو شو، په نور چا یې پیرزو نه شو یاره، چې لکه نور خلک دغه ته درشي، یورپ ته درشي که نه. لکه مطلب دا چې لکه ته ولې نه راځې پاکستان ته. نو موږ شکر الحمدلله سیټ شوي یو، مخکې مونږ راغلي وو، زمونږ شپږ اووه کاله دلته وشول. خو چې اوس کم خلک را روان دي د هغې دپاره دا سختي ده او د هغې دپاره دا قانون جوړ شوی. همداسې ده که نه؟ بلکل. او دا ملګری چې دی دا دې ته ناست دی چې عمران کلم یو ویډیو ورکړي، خدای دې کړي هغه هر رنګه ویډیو وي، خو دی به پرې نیګیټیو کمنټې کوي. نو برای مهرباني زما کار دا نه دی چې یاره زه یا خلکو ته غلط انفارمیشن ورکړم یا دی کې زما څه مطلب دی او نه څه یورپ زما د پلار دی او نه څه زما دی دا یورپ. صحیح ده که نه ورور مې؟ نو ډېره مهرباني به وي ستا چې داسې کمنټ. ښه ملګرو دا ویډیو به تاسو کتي نو تاسو ټول ته زما دا یو ریکویسټ دی، نو چې څوک هم یورپ ته تله غواړي نو یار لږ شانته صبر وکړئ. تاسو ته به پته وي چې دا میاشت نیمه کېږي چې په یورپ کې هم حالات خراب شوي دي. نو تاسو دا مسافر ولیدو د یو لمځای نه ورکوي، ټول د سړکونو په غاړه پراته دي. نو چې څوک هم تله غواړي چې د حالات ټیټ شي نو بیا به ځئ. په ایلیګل لار چېرته هم لاړ نه شي یورپ ته. تاسو ته به پته وي نن سبا حالات ډېر زیات خراب دي او په لیګل اوس کېږي. اول لیګل باندې تاسو ټرای وکئ، که په لیګل نه کېده نو تاسو بیا په دغه طرفونو تلی شئ. نو تاسو ته ما دا وړوکی شان میسیج و، نو دا ویډیو د مخکو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او کسان سره شیر کړئ کوم چې د یورپ شوقیان دي. نو زمونږ دا چینل هم ورسره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په ټیم داسې ویډیوګانې میلاویږي. او اوس ماته اجازت راکړئ د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.